جلال آباد ښار کې د قمر خیریه بنسټ له لوري روژه ماتې د بېوزلو هیوادوالو لپاره تر عنوان لاندې 200 ناچاره او بېوزله خلکو ته روژه ماتې برابر کړی و. دوی پر شتمنو خلکو غږ وکړ چې په مبارکه میاشت کې دې د ناچاره واړمنو کورنیو سره د خپل توان په اندازه مرسته او لاسنیوی وکړي. بېوزلو او ناچارو خلکو بیا دا ډول پروګرامونه یو ښه اقدام یاد کړ او پر شتمنو هیوادوالو یې غږ وکړ چې په دې میاشت کې دې دا ډول مرستو ته دوام ورکړي چې د ناچارو او بېوزلو خلکو لاسنیوی کړی وسي. نور شکر الحمدلله خاصه روژه ماته برابر کړه ښه ترتیب خوراک هر څه برابر دي. الله پاک ته د دوغ بل دربار او په هغه کې قبول منظور کفتم. نن سبا داسې زمانه راغلی چې د چا د 10 روپو وس نه کېږي. دا څه خلک چې کوم دي د هسپتال نه دلته راغلي دي او ټول مجبوره خلک دي. داسې خلک نه دي راغلي چې یا سرمایه‌داره دي دغه دي. دا پروګرام چې چا جوړ کړی د هغونه د زړه تله مننه کوو او تل دې ښاد او آباد اوسي. په دې ټولو د مالدارو باندې غږ ده چې دغسې پروګرامو کې برخه واخلي او دغسې پروګرامو ته چټک راودانګي. ډېر ثوابت د دې کې ډېر اجرونه دي. د یاد بنسټ د ننګرهار برخې مسؤل ویل چې په 10 ولایتونو کې دا ډول پروګرامونه لري او دا لړۍ به همداسې جاري وساتي چې په همدې لړۍ کې به له نورو اړمنو کورنیو سره هم مرستې ترسره کړي. دا چې قمر بنسټ تقریبا د هیواد په 10 ولایتونو کې هر ماښام دغسې په سلګونه بېوزلو خلکو ته د روژه ماتې ډوډۍ ورکوي. نو په ننګرهار کې هم موږ هر ماښام چې 200 کسانو ته ډوډۍ پروګرام برابرو او دوی راځي همدلته موږ سره په یو دسترخوان باندې کینی ډوډۍ را سره خوري. او د دې ترڅنګ د قمر بنسټ په ټول هیواد کې بېوزلو ته کونډو ته یتیمانو ته موږ د خوراکي توکو توزیم لرو